رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرام ورته د مور او د پلار په حق کې فرمایي او یو صحابي حضور پاک ته عرض کوي زما مور چې د کافره ده زه ورسره ښېګړه کولی شم اوصلي امکې یو ښځه ورته اوس او کافره ده وی بلکل بیا هم ورسره صله رحمي کوه بد به ورسره نه کې او د اون فقها لیکي که کافري مندر ته ځي نه به بوځي کافري عبادت خانې ته ځي نه به بوځي خو که واپس راځي نو بیا راوستی شي لاړ شي راپوږی د کفر او د شرک عبادت نه به یې نه بوځي ته پکې ګناهګارېږي نه دي ځي خو کال ته لاړ تلې خو تا خو نه دی بوتلې اوس د راتلو وسې نه کېږي نو لاړ چې اس والا بوځه پوږی کولی ښه سلوک مور او پلار سره او جواب مو ورکوه غصې به ورته نه کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو وخت کې مور وه هغه مسلمانه نه وه او دا به یې وه حضرت ابو هریره به او شاله به یې رټه به یې او بچی یې د پګران هم دی یو ځل چې کور ته لاړ نو مور ورته سخته غوسه شوه وایي بس نور دې نه پرېږدم او په دې محمد به کفر کې صلی الله علیه وسلم او ښه مضبوط یې وواو او د رامنډه کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او حضور پاک ته ویې د الله رسوله نو تر کومې پورې ته مهرباني وکړه زما مور له دعا وکړه جون نور خراب دی خده تېرېږي اوس یې مواله او چې تا پسې بد وایي نو زړه مې خورېږي نشم برداشت کولی زه څوک نو رسول الله مبارک لاس اوچت کوي خدای د ابو هریره نو مسلمانه کړي او د پیغمبر مبارک اواز او عرش سره ډغره چې دا څه وکتل مور یې هغه دې وي د الله رسول جومات ته راپسې راغی وی صبر وکړه چې مور یې راغله ورته وی پلانکې څنګه راغلې په څه خیال راغلې څنګه راغلې وی د ایمان په خیال نه زه مسلمانېږم دا د ابو هریره د مور سره ښه سلوک و یعنې که داسې نه وې او مور ته زه خپل کار کوم ته کافر یې د خدای لپاره تا نشم اخیستی دا د خدای لپاره مې تا سره بغض وزه زما د کور نه چې کافر یې دا مور ته به دا دوی منقبت نه میلو شي راځي حضور پاک لوی زما مور ته دعا وکړه زما مور د الله نه سوال وکړه دا ټولې خبرې دي د مور او پلار په حق کې ښه سلوک وکړئ خفقې به نه کړی به نه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذي شریف حدیث دی چې چا مور او پلار سره ښېګړه وکړه صله رحمي وکړه ښه سلوک یې ورسره وکړه خوشحاله یې وساتل زه راته خپل طرف نه وایم چې لنه یې دعا وویسته دی به المري دې ټکي ته ګوره دا بچی به المري چې خدای پاک دلم په خپلو بچو کې هغه بچي مقرر کي چې د مور سره څنګه ښېګړه کړې ده چې د بچي د سره هغسې ښېګړه وکړي دوه خبرې شوې مارو دوه سوچ پې وکړه یو دا چې د هغې بدله خدای خلاصوي تا ښېګړه وکړه مور پلار سره تا نه به هم خدای داسې بچي پیدا کړي چې تا سره به ښېګړه وکړي ښه سلوک به کوي دویم ټکې پکې سرې دویم دا چې ستا مور او پلار بوډاګان دي نو چې ته د هغه عمر ته ورسې نو دغسې به دله خدای نو مطلب دا دی چې عمر به هم دله خدای زیات درکوي حدیث کې هم دقه دی چې د عمر ته ورسېږې نو الله به دله هغسې بچي درکړي چې تا د سره څه کړي نو خو ګور پته ولګېده چې عمر هم زیاتېږي وزن الله به دله او درېیمه خبره زمونږ د طالبان ویله که د اشارت النس دی او دا پلان کې دا مسلې راوباسي چې بچي به هم دله خدای درکړي چې تا د مور او پلار سره وکړه الله وایي د هغه عمر ته ورسېږي داسې بچي به ده نو تاله به هم داسې د کسان به درکړم نو ګوره عمر هم زیات شو بچي به هم خدای درکړي ښه سلوک به کوې مور او پلار سره غصه کوي جي کوي دی د پښتنو خبره وی دیوال ته کوي پښتانه وایي لکه تا پورې خو کنځلو نن ختل ویې کړه څه چل وشو د مور او پلار په بدو ردو بچې بې عزته ښکاري قمقله په دې نه ته بې عزته کوي د مور او پلار په کنځلو به ته بې عزته ښکاري چې زما بې عزتي وکړه نه 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 ته په دې بې عزته نه ښکاري ته په دې عزتمن ښکاري چې ته ورته وخاندې بدماشي مور او پلار سره خوند نه کوي
چې مور او پلار ته وایي ستا هغه داسې ته یې وایي ستا هغه داسې هغه راته وایي د اوسه او ته وایې ستا نه غټ د اوس بل کوم لکه پلار سره بدماشي کوې ولې که نه پوهمه جواب نه ورکوم نو بیا به وایي چې خلک او پلار او دی نه 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 چې هغه راته وایي دله وخانده ورته یاره بابا دا ټکي خو به ما ډېر ښایسته ولګېد ته یو ځل بیا ووایه ما ته او یاري د اوسه یاره بابا ستا د خولې دا ټکي خو به ما ډېر ښه ولګېد ته یو ځل بیا نه که دا دې ورته ووایه به دونه ملامت شي بیا درته نه بیا درته نه خوند کوي مړه مور چې د څپېړه درکړي قسم په خدای خوند کوي شکر دی مور شته چې دې ووالم مور شته چې دا بل مخې راله و نه 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 مور ډېره ښه ده واده یې دله وکړه کوېدنې یې دله وکړه رشتې له به دله په ټیکوسو کې غریبه ګرځېده او بیا چې دله جینۍ وکړه خوشحاله او ټولو خلکو ته وي داسې ښایسته او داسې هم دله نه ګرځېدله ښه مزېداره جینۍ ګوري ستا د خوښې دپاره د ما پلانکي کور کې زوی هغه مې نه راخوښه داسې د هغې شکل داسې رنګ یې داسې دی ورېږه زه دله ښه ګورم ستا یوه خوښه یې د مور د هغه نې خوښه ستا ژوند ته ګوري چې ښکلې جینۍ وي ښایسته او د ښه خاندانې ګرځي غریبه ښه خاندان چې پیدا کړي بیا دې څومره خوشحاله یې دوستي شروع شوه چې دې تشه نه دي ځان سره تا ته وایي راوړه خو څه وله وړي او چې بیا وادي ماشاءالله که د اتیاو کال هم ده نو د هغې هغه چورلکونه خو تا ته یاد دي که څنګه چورلکې وایي رانجه شا ټي شاټ په بازار کې نکري دي خو بلکل ټول کیپیکې کې نه میلاوېږي دا زخو نکري دي او چورلکونه دي او منګې دي او خانک وال دي او خوشحالي ده او ګډېږي غریبه او هلته لاړ شي په ځان نه پوهېږي او ګډېږي ولې تصویر ناوې راوله ناوې چې کور ته راولي بیا ورته څونه خوشحالي هله شا به خیرات وکړه هله شا به بسم الله ووایه او کوټې ته یې وردننه کړي څونه ورته خوشحالي او ناوې ځان سره د پلار د کور نه ښه مضبوط صوباړې راوړي هغې ډولۍ کې ښه مضبوط صوباړې وي هغه بیا زوی ته وایي بوډۍ نو مور دې هم بوډۍ وه خو دلته راله بوډۍ او بوډا د لاسه تنګېمه او بوډۍ د لاسه تنګېمه نو دم سپېمې دې راوپړسوي ولې باباجي زمونږ خدای پاک وبخښي هغه به وي بیا خور اله او مور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی خور اله او مور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی ولې چې کور ته راشي بس مور ته بیا دې ژبه رایستې را ګز ژبه جینۍ خو دنه په اور کې ولاړه نو جینۍ تا مه وایه که نه چې زما مور پسې ژبه رایستې را غوته نه هذا غوږ مچی نه چې د شپې درته لګي مور سپیش ولاړه درې هلکه ګورې دا حقیقت خبرې درته کوم ټول بچي ما داسې نه دي او ټولې میندې هم داسې ټولې انګیانې ښې هم پکې شته داسې انګیانې مې هم لیدلي چې د مور نه خواښې نه قربانېږي داسې مې هم لیدلي او داسې بچي مې هم لیدلي چې ښځې ته وایي دا خپل کار کوه زه مور تا دپاره نه شم غورځولی داسې مې هم لیدلي شکر دی داسې هم شته او داسې میندې مې هم لیدلي دي چې ډېره ګزاره به کوي انګور ته مې خواښې به نه جړی ګورې که تا نن خو ستا زور دی نن خو ته رالی او خواښې دی وجړوله سبا به تا نه هم خواښې جوړېږي بیا به دې بل جړی ظلم به نه کوې تا نه به هم خواښې جوړېږي بل به دې جړی نو مور څونه خوشحالۍ ورکړي بچې چې راشي دی به د ښځې خپل حق ادا کوي او د مور به خپل حق ادا کوي او د مور دړنه به دوا وباسي بس قسم دې مور په څه خوشحالېږي چې ته ماسخوتن ورشه په خپله چاپي وکړې پلار په څه خوشحالېږي چې ته ماسخوتن ورشه په اوږو ولې چاپي وکړه په خپله چاپي وکړې خیر دې ښځې ته یو لس منټه وروسته ورشه او کښېنه ورته بابا څنګه هسې معمولي غوندې چې د یو کیله په 5-6 روپۍ کېږي دا وله راوړه بابا دا یو کیله څونه به خوشحاله شي څومره دوا به درته او دا بیا ښځه خواښې چې بیا په پردو کوڅو کې لاړه چې د غم خاطر انګور د سینګر ډېره ښه ده ډېره ښه لور مې زوی د سینګر وایي خو مې سره دوا ورته او چې خپه انګور د سینګر ده وایي نو ګز جبی ده وایي نو ځان سره یې داسې ژبه راوړې ده چې بل شان او زوی دی چې خو دا ښځې دی نو او که خدای مې د خیرې کوي که نه کوي بیا دغه خو لګي دا خیر دا په یو ټک لګي د خدای عرض سره دوا وباسه د مور ده حضرت حسن بصری رحمت الله علیه یو مرید و
کونډه او یو زوی او مالدار و پلار یې مړ و نو هغه زوی یې د هغه پلار چې کم مال و نو هغه په لوپری به خرچ کوه چنګ رباب او هغه وخت سره چې څه بدعملي و په هغې خرچ کوه او هغه په یارانو دوستانو باندې لګوه. مور یې نیکه ښځه مور ورته بچي د خدای خاطر وکړه نیکي کوه علم کوه سبق وایه مونځ کوه ذکر کوه د ته څه کې په ښه څه سره خو دې نه سمې د لوپره او منلوپره او سرناستو ټول جایداد او ځمکې هر څه چې ټول یې دوړه کړل. بعضې خلک کوي داسې ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت په نښو کې یو نښه ده یو نښه د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې د دوستانو ته به ډېر نږدې وي او مور او پلار نه به ځان لري. په دوست په ډېرې پیسې لګوي مري ته به یې بوځي سوات ته به یې بوځي کالام ته به یې بوځي هوټلو کې به یې ګرځي او بلا پیسې به پرې لګوي او پلار به لرې کړي پلار له به یو پینډال ګوډی نه راوړي مور له به یو شربت د ټوخي د 50 روپو نه راوړي. دا پیغمبر مبارک ویلي دي د قیامت په نښو کې شمېرلې ده. نو دی مور دی بچي ته وایي چې بچی هر څه دی په غلط مجلس کې د خدای خاطر. حسن بصري رحمت الله علیه به یې زما دې دوی ته نصیحت وکړه هغه به ورته نصیحت وکړه که روز دوه بټي کو بیا به خراب شي. کله به یې مور ډوډۍ وکړه حسن بصري رحمت الله علیه به یې راوغوښت کله چې زما دا دعوت به یې وکړه زما دې دوی ته نصیحت وکړه هغه غریب به ورته بلا نصیحتونه وکړه نه سر یو ورځ دوه بټي کو بیا به خراب او مور به یو وخت الله نه سوال کوي یا الله زما بچی دی خدایه لوپر دی یا خدایه د پلار ټول دا بعضې وخت کې چې مال ډېرې بندنې ازبي نشي ټول مال او دولت یې لوټاو کو ختم یې کړي خدای زما بچی سم کې دیندار یې نه سمېد. د مارونو یوه خبره ذهن کې واچوه ګوره الله انسان سره نرمي کوي رحم پې کوي مال دولت ورکوي خو چې کله یې راونیسي که نه نو بیا یې څو خلاصولی هم د خدای په صبر به دوکه کېږي نه. رب العالمین حدیث قدسی دی رسول الله مبارک فرمائی وی الله فرمائی چې اے بنده ته زما په صبر دوکه کېږي چې ګنې زه تا له سزا نشم درکولی ته زما په صبر دوکه کېږي چې ګنې ته به جوړ ډېر خوښ یې ته په ما زړه ورې دا ګناه چې کوې ته په ما زړه ورې ته به ګنې خدای ما له سزا نشي راکولی. اوږد حدیث دی هغې مختصر ټکي به درته وویل زما د قسم په خدای الله وایي په بي زه په ځان قسم خورم په ځان قسم خورم چې داسې به دې راونیسم داسې به دې د چا لاندې کم چې ریز مریض به دې کې جواب به چا سره نه بیا به ما مه دوکه کېږه زه به صبر کوم ته وایې ګنې خدای ما له سزا نشي راتللی زه خوښ یم جوړ به خدای ما زړه ورکړي. مور نصیحت کوه حسن بصري له به زکه له ډوډۍ کوه هم نصیحت کوه هلک به روز دوسمه بیا به خراب شو اخره کې خدای راونیو او داسې وخت یې راونیو چې دولت مولت هر څه ختم اوس مزدوري هم نشي کولی. بیمار شو تاسې ناجوړه شو مور به ورته یې بچې د خدای ته اوس توبه وباسه چې پرېوته او ډاکټرانو وایي چې د دا کیمانو هغه زمانه کې چې د هېڅ علاج نشته لا علاج ختم یا ورځ دوه یا 15 هفته نو مور ورته کېناسته او داسې ورته وجړل چې بچې بس زه خو بوډی ما کونډه مې یم ته به مړ شي د ما خو خدای شته د ما به ملي هر څه خو دې دوړه کړله خو ځه د چا خدمت به کوم نه چا کور کې هر څه چې مور ګوره عجیبه شی دی. زه اکثر د خپلو طالبانو ته وایم وایم ای طالبانو ګورې کتاب ګورئ ای طالبانو ګورې خواري کوئ محنت کوئ اوس هم طالبانو ته وایم ای طالبانو ګورې علم وکړئ او کم ونه کړه علم او لوپري مو کړه او نیټونه مې استعمال کړل نو د قیامت په ورځ به دې ګورې بیا مور او پلار نه بری نه رانیسي وی ولې ډېر مثالونه به درکړم ډېر لږ نه. یو زنانه به مونږ کره راتله ما ته ویل ستا بیان مې واورېدو په بچي مې علم شروع بچي مې علم ټیسټ دی کور د نیس احمد والدې ورته وایي چې ترورې ته څه کار کې وی زه پردي کور کې خدمت کوم لوښي جامې نه ځم. اوس دا بچې چې مورې په پردي کور کې لوښي دي او جامې دي او هغه پیسې راوړي او بچي ته وایي ځه ته خو 1000 روپۍ 1500 روپۍ 600 روپۍ ورځ ګټلی شې ماله ځه زه به دا پردي کور کې خدمت کوم لوښي ویلم خو چې ته علم وکړې رښتیا وایه چې دا بچې علم ونه کړې خدای به څه وایي
پلار دیاړي کوي غریب ټاټکې چلی او بچي باندې حفظ کوي بچي باندې علم کوي او مطلب مخکې ورځو کې یو بچی یو پلار راوسته وي زه دیاړي کوم زه مزدوري کوم زه چولې خرڅوم زه ګاډی ګرځوم او دا بچی باندې مې حفظ کړی دی دې سبق نه وي لوک پرې کوي اوهو هلک ته مې چې زه باندې وګرځم او څپېړې دله درکړم ستا پلار غریب په ګاډۍ سودا خرڅوي مزدوري کوي ستا پلار لګیا دی دیاړي کوي او تا ته ویلی به که ته په هغې کې نخرې کوې ته الله دې راوړي چې بیا به څه کوې زه د مالدار سړي بچی دی ټیک نه د پلار ته خو له 100 روپۍ ګټلی شي 500 200 روپۍ خو ګټلی شي او نه ماله مه ګټه زه به پردی مزدوري دیاړي وکړم خو ته علم حاصل کا مړه نو مور او پلار په بچي ډېر مهربانه دي ډېر زیات د خپل بچي ته وګوره ته پیسونه مهربان زړه دې ورسره خوږېږي که نه خوږېږي دغسې د مور او پلار تا سره هم د چاړه دردېدلې دی خوږېږي قدر به کوې د ما بیان چې څوک اوري مهرباني وکړئ عمل به کوئ په دې باندې عمل به کوئ انشاءالله نو هغه به ورته چې بیماره شو د هر څه نه زه خو به چې ته مزدوري وکړم دیاړي پردي کور خو ای بچې ته خو خدای له اوس روان یې اوس توبه وباسه که او ته څه وایي او ته مور ټول عمر مې د خدای خلاف وکړو د خدای دشمني مې وکړه تا راته نصیحت وکړه حسن بصري صاحب نصیحت وکړه ما الله خفه کړی دی اوس خو زما به یا ګنټه صحیح یا نیمه ګنټه صحیح نو دې وخت کې به زه اوس خدای څنګه رضا کړم دې وخت کې به زه څنګه توبه وباسم دې وخت کې به ما الله څنګه معاف کړي یا بچې الله ارحم الراحمین دی الله ډېر رحم والا ذات دی رحم والا اوس هم توبه وباسه ښه د مورې توبه وباسم خو ما له حسن بصري راوړ د هغه مخکې وباسم او دې وخت کې په سچه توبه وباسم بس اوس زه خو مرم ګنټه نیمه بس وباسو یو مورې منډه کې حسن بصري رحمت الله علیه له بور قبضان پس وړونې نه کوي ای استاد جی حضرت زما بچی خو د مرګ په جاله کې پروت دی ما ورته وژړل ډېر زیات او زما جړا پې رحم وکړه اوس اوس په سچه توبه وباسي نو ته لږ راشه ته ورته لږه توبه ووایه او څه ورته وښایه زما بچی که خدای معاف کړي وره اوس مري حسن بصري رحمت الله علیه ورته غوسه شوی چې ما له دې نه پس را نه شي ستا بچي باندې خو ما نه شي کله دعوت کوه درځه کله دلته کوه کله منتونه زاري اوس چې د ښې به دې پرېوته او مرین اوس ما پسې رالې توبه اوس خدای دوکه کوي نه درځم او ګور یاد وساته که مړ شو چې ما له را نه شي ستا په دې ازوي زه جنازه هم نه وکړم تو ما له لټ وخت اوس چې دا هر څه نه وته ګناهونه نه اوس توبه وباسي صاحبه زه ورته مورې وي زه ورته منت کوم ما رضا کړې به مه کوته منت وای مورې راله او سترګو اوښکې ګرځي لوبټه د اوښکو نه ډکه بچې ما راته نه وایي چې سم شه کم ځای ته رضا نو رسول زما استاد جي حسن بصري رحمت الله علیه ستا د جنازې نه مې انکار او راځي ما به راته نه څونه منت ما هغه بس هغه زویم ناجوړه دی او سترګې کوچې شوې مورې ښه یو کار به وکړي زه ډېر ګناهګار ما دومره ګناه کړې ده چې بس هغه ما ته معلومه تا ته نه ده معلوم ما الله په ټول ژوند کې خفه کړی دی ما د حسن بصري استاد نه دی اورېدلی او ما ګناهونه کړي دي اوس مړه بس زه الله ته نشم مخامخ کېدی زه به الله سره څه کوم الندم توبتون یو سړی په ګناه ستومانه چې دا توبه ده زما خدای شته بس ما الله ته معافي غواړم اوس ما ته یو څه لږ ژوند به مې یو ورځ نیمه روزه څومره چې بس زما خدای خو ته به یو مهرباني وکړي چې کله زه مړ شم نه به مې لمبی نه به کفن راکړي نو ما ته پته ده چې د ما قبر نه وم چې حسن بصري جنازې له نه راځي د ما قبر کنېستو له هم څوک را ته به دا مهرباني وکړې چې ته به د خپله لوپټه راولې زما د خپې پورې به غوټه او په دې لاره کې ډېر وجود مې کمزوري شوی دی راښکلی مې شي په دې لاره به مې راکاږي او چغې به وایي چې څوک د خدای دشمني کړې دي دی سزا ده او یو کنده کې به مې وغورځوي او بس پرې مې دکه چاره باندې قورې واچولې او که وانه جوړې او مې غورځوه ما به د مسلمان مقبره کې نه خښې ما دونه ګناه کړی چې زه به دونه چغې وم چې بانه به د مسلمانانو د مقبرې غمړې تګي په دې الفاظو کې د دې غریب نه سا ووته مړ شو او مور دړمنه پاتې شو چې خدای اوس د بچي وصیت سره څوک هم د ده له خپکې پړی چولی شه او جنازه چې حسن بصري نه کوي بل هم څوک نه کوي یا الله په څه ازمایش کې مبتلا شو ای خدای نو ما خو ډېر نصیحت بچي ته کړی دی خدای دغه ستا دپاره مې کوشش کړی د دې بچي سره څوک مور ورته جاړي اوښکې روانې دي او بچي سو ورته په کټ کې پروت دی
دی کې دروازه ووالی شو چې دروازه ووالی شو نو دی اواز ورکړه څوک یې وی حسن بصري ما استاد جي اوس رالی چې زما زوی لا اوس ما رالی زما زوی ستا د کلمې په تمه لا ستا د توبې چې تا ورته ښولې په تمه لا تا به یې درلم زما زوی خو مړ شو اوس ته راځې اوس رالی تا باندې دومره په تا کې استاد جي رحم نو چې راغلی و زما زوی ته د یو کلمې شهادت ښولې تا ورته توبه ښولې وه اوس څه له راځې زما ګوره مړ خو دڼمنې کړه حسن بصري ورته وي ته دروازه کوله او که پرده وکړه زه راغلی یم ستا زوی له به زه کفن هم ورکوم غسل به هم ورکوم جنازه به هم کوم دفن به هم کوم اوس راځي اوس کې په ژوند بیا په ارمان دی زما زوی لا ترورې چې ته رالې زه اوده شومه په خوب کې مې رب العالمین ولیده الله سره ملاقات وشو رب العالمین دا تو فرمایل ای حسن بصري دعوه زما د دوستۍ کې او زما د دوست د جنازې نه انکار کې زما د دوستۍ دعوې کې زما د دوست د جنازې نه انکار کې چې زه به د ده جنازه نه کوم زما د دوست جنازه ته نه کې فوراً به لاړ شي جنازه به هم کې غسل به هم ورکې کفن به هم ورکې قبر ته مې سپاري زما وروڼو دې تو خبرو ته تاسو لږ سوچ وکړئ دوو ته یو د خدای رحم څونه زیات دی دونه د مور او پلار رحم په بچي نشته څومره چې د الله رحم په خپلو بندګانو الله ارحم بعباده من الام بولدها ترمذي شریف حدیث دی چې د الله په بچو په الله په خپلو بندګانو دومره رحم ده چې دونه د مور او پلار په خپلو بچو نه د لکې توبه راله لکې پوه شو چې زه خو ګناهګار یم لکې ومنله چې د ما به دونه ګناه ده چې مقبره کې به مړي ما نه تنګي او لکې توبه ندم و توبتون الله معاف کړم او یې معاف نه خپل دوست دی کم مقام یې وله ورکړ کم مقام یې ورکړ او حسن بصري ته وایي قبر ته به هم سپاره جنازه به هم کې غسل به هم کې کفن به هم ورکې حسن بصري ډېر لوی سړی ډېر لوی سړی حدیث لوی استاد فقه لوی امام او د طریقت لوی شیخ او پیر نو له راغواړي او دویمه څه ده دویم د مور دوا دا چل په چا کې و ټول په مور کې که بل څوک ووایي ظالمه چې خدای دې زر مړ کړي اوس مو جایداد نه اخلاص هر څه نه اخلاص کړم اوس خو ته ماله ګټه وټه اوس به څه کوې چې زر دې مردار شي داسې ښځه نه تر مرګه پورې وله دعاګانې مرګه پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو څو دعاګانې چې خامخا قبلېږي شک پکې نشته چې دا دې قبولې نه شي دا به خامخا قبلېږي نبی علیه السلام فرمای یو په هغه دواګانو کې د مور او پلار دعا ده د بچي دپاره وایه که نه اوس کوم د مور او پلار دڼه نه دوا وباسې که به نه وباسې د مور او پلار درته دعا وکړي دې کې یو خو د غایب دعا د اخلاص پکې ډېر زیات ډېر اخلاص دی په دې دا قبلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم مور او پلار د چا جمدي وي دوا ترې واخله دړه نه یې دوا وباسئ او ظلم به ورسره نه کوي دوه مثاله در کوم دوه یو زما چشم دید یو زما د باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله هغه په درس کې به وي په درس کې دا قصه وي دې جومات کې به هغه منځ کوف دلته کچا کوټه وه او دا دی ورسره کوډګی و دا دی برنډه و او د محلې دا مشران به تې او مازدیګر به مونږ دلته راتلو سبق هغه ټیم به نه معلوم هغه به د سار بلکې چې لږ طاقت یې و پېشمني به درس ته کېناست تر د مانځه پورې به یې 2-3 کتابه درس کړي هغه د بادرخیلو په کندي کې یو شو هغې ته به یې ډډه والی دغه زما نه شیات ما ته به والد صاحب هغه په خپله چې پېشمني به طالبان هم طالبانو پېشمني به درس ورو که سار مانځه پورې به درس وکړه او سار مانځه نه پس به په غوسله ناستو نو تر اشراقه پورې دغې وخت کې د هغه بیا درس پلو اشراقه پورې به خپل ذکر و اسکار کو چې نور به وخته او مکروه به ختم شو 2 رکعته به وکړل نو چې به وسکره نو بیا به د پیرانو جومات ته ته هلته به د غرمې پورې درس کو ټوله وړه دوره به یې خوره ټوله وړه دوره د هغې نه پس به راغې ماسپښین بیا به چې مونځ وکړو ډوډۍ به وخوړه مونځ به وکړو مازدیګر چې به راغې دلته به طالبان بیا راته و په دې جملې ماښامه پورې دې مشرانو ته پته
او دام پکې نه و چا به کافیه راوړه ماته شروع که نو ښه راوړه چې ته وویل چا به هدایت النحو راوړه ماته شروع که راوړه اصول شاشي نور الانوار به چا راوړه ماته شروع که دا پکې نه و چې نه ویم هدایه به چا راوړه شرح وقایه به دوه به درې طالبان به ورته ناست وو څلور یو د یو بل دا جومات به ډک و ماښام نه پس بیا دا درسونه دا نو دې جومات کې به یې مونځ کوو زمونږ خو دلته اوسېدو دې بادرخیلو کندي کې دغه هغه وی په لار را روانم هغه زوی هم مړ دی پلار یې مړ دی زوی لګي شوی دی او پلار یې راپرځولی دی او په سینه والا ناست دی او دی پلار ته وایي ارمان دی نو لتې ورکوي لتې ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی وی چې رالم هغه زوی مې د مټه ونیوه پا مې سوتی او ما هغه زوی له مولیانو خلک احترام کوي یو څپېړه ورکړه چې خدای دې تباه کړه پلار دی بوډا دی څه کوې بیا مې د پاسه ومې شړو وی دی ما ته وایي دا پلار یې چې مولوي صاحب ودرېد د حرامي ته څنګه یې ښه کړم او کندرې راته وکړ وی ما ورته ویل چې یو خو یاد دي پلان کې یاد دي دقسې زه روان وم جومات ته او دې ځای کې تا خپل پلار راپرځولی و دقه ځای یاد دي او تا به نو همدغسې لتې ورکولې و ترې وی چې ارمان د پلار مې ګنې ډېر غټ دلی یاد دي وی سر یې ښکته کړ نو باباجي زمونږ به وی چې وی عجیبه دا وه چې په هغه هم زه راغلی وم په دې زوی هم زه راغلی دواړو یو شان الفاظ پلار ته وی دواړو لتې ورکړي دي او وی چې په کوم ځای د خپل پلار راپرځولی و هغه به وی په خدای باور وکړه د هغه قسم به ده و باباجي به زمونږ چې قسم خوړو نو وی په الله باور وکړه وی په الله باور وکړه چې په کوم ځای د پلار راپرځولی و په هغه ځای دې زوی دا پلار راپرځولی لیش مخکې رستم وایي او دویمه موره ما چې څه لیدې دي فردا چوم د چا نوم نه یو مور وه زوی د خاطره زامنو د خاطره به یې پپیو کې اوبه مچولې ځان له خیرت هم خراب کړه او د زوی به وواله او داسې به یې وواله چې سمه به یو ځل یې وواله منکر راله وینې ته به یې دی وی پلان کې ووالي او دی وینې مونږ وله پټی کور کې د ما ترور اوسم جمدی د خدای دې وله روغ صحت ورکړي هغې وله پټی مټی ته نو ما بیا هغه زوی ته دا خدای ظالمه بوډۍ یا خدای دې برباد که ظالمه څونه خدمت دې مور ستا کړی دی نو ظالمت یې هغه په وی نه دا داسې رو کنځل به یې کول هغه زوی ما مخکې به یې کنځل وکړل زوی لیوني سپي وچیچل لیوني سپي نو ما وی زه خو دله تپوس ته نه ولم که دا مړ شو جنازه هم پرې نه کوم ده خو د مور د ما په مخکې والې د راپرځولې ده وینې ته به یې ولید یاره ما ته چا وی ته راشه اسې وی تماشه خو یې وکړه که نه وی زه تماشه کوم وی مونږ وله ورشو خلک راځي تپوس ته وی د خېټې نه د کوترو چنګار راوځي د خېټې چې غوږ ورښکته کړي نو په خېټه کې دننه کوترې چنګېږي سپي غپار کوي د خېټه ته تماشه وکړئ مه کوئ زموږ علما څه وایي وایي چې مور پلار دې خوشحاله کړل اوو پشتو پورې به تا نه خوشحاله بچي پیدا کېږي او چې مور پلار درنه خفه لاړل اوو پشتو پورې به روزي مخکې ته به ورپسې او اوو پشتو کې به بچي سپیره راول خو د مارونو ګورې مور او پلار به همداسې نه کوي یو بچي سره ښه سلوک کوي یو بل سره یو لږ مالدار دی او بل غریب دی نو مالدار سره به ښه سلوک کوي او غریب ته به سپک ګوري مالدار به لږ شی زیات راوړي غریب وس کې نشته نو ته مې حق کړې داسې به نه کوي بې ځایه به انګور سره چې بس انګور راله هغه چې راله خو زه دې کور شوه که نه خو هغې خو مور پلار پرېښودل او زوی دپاره دې خاوند دپاره نو چې مور او پلار یې پرېښودل نو خواښې به به سره ظلم نه کوي سخر به هم ظلم نه کوي یو لاس تپلق نه خیږي ټول به داسې کوي ګزاره به کوي بچو سره به دعا به ورته کوي اوس به ستا اخري خبره سي ته وایي ما پلار وهي نا پلار ته کوي قرآن کې الله سو اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما که دې مور پلار دواړه یا یو کس بوډاګان شو دواړه یا یو کس نو اوف به م ورته وهل ټکول او کنځل خو ډېر لوی جرم دی اوف به م نه وی رټې به نه نرمې خبرې به ورسره کوې او د مارونو چې سړی بوډا شي نو بیا خپې کار کوي نه په کونټۍ به ګرو لاس رپې کار نه کوي غوږ کار نه کوي کون به شي کونه پښتنو خبره دوه ځله خاندي دلته به دې کونې غوږ به یې لاس نیول غاښونه ووتل نو دا زړه هم کمزوري شو دماغ هم کمزوري کېږي چې دا اخري اندامونه کمزوري کېږي خو دا هم کمزوري کېږي
نو ګزاره به کې ډېره ګزاره به کې او بیا به څه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا الله یو وخت د ماشوم هم د مور په ملا په ما رحم کړی، اوس دوی رحم د ستا محتاج دی الله ته پرې رحم. اوږه ورته اوچته وما اوږه ښکته که عاجزي د هغه مخکې که. او اخري خبره مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلی یو پلار او زوی ناستو، نو دا بوډا او زوی ځوان و، دا بوډا پلار یې دې زوی ته وایي دې دیوال باندې قارغه ناستو، ای بچې دا په دیوال څه دي؟ بابا قارغه دی. وی څه دي؟ وی قارغه دی که. ای بچې څه دي؟ وی قارغه دی که. حسرانې شو. ای بچې څه دي؟ وی په سترګو ړوند دی، شل دله مې ته قارغه دی که. نه پلار ورته وی بچې ستا نه مخکې مې ولیدم، خو چې ما ورته دلته کېناستو نو ما ته یو قصه را یاده شو. دقسې ته زما غېږ کې ناست وې او په دیوال قارغو، او تا ما نه تپوس وکړو، ما تا نه تپوس وکړو، تا ما نه تپوس وکړو بابا څه دي؟ مې قارغه دی. تا بیا وې څه دي؟ مې قارغه. تا بیا وې ما وې قارغه. تا بیا وې څه دي؟ ما وې قارغه. چې څومره تا تپوس کوو ما به د شونډې ښکلولې. مې چې ته بیا بیا تپوس وکړې او نن کې مې د څلورم ځل نه زیات کړی وې نو څپېړې ته دې لاس جوړ کړی. دا سم مثال دی. ارې څه وایي ویروانې یې خوند کوي. داسې ده که نه؟ د پلار د ګیره نه راونیسي، چشمو ته یې لاس کي، اتې راوغورځوي، څپېړه م ترې وباسي او ورته خاندي. او چې معمولي غوندې پلار دویمه خبره کوي نو په دوی بده لګي. کور کې راته غپ غپ کې د جومات ته ذکر کوه، خوب کې دې پړق پړق جوړ کړی دی، خوب نه دې وویستو. درته وایو پرهېز کوه نو پرهېز نه کوې، ټوله شپه ټوخې کې د خوبه دې وویستو، د جومات کې ذکر سپک. داسې به تا ته زما وروڼو بچي له پکار دی چې د مور او پلار سره ښه سلوک وکړي او د هغه ستغه ځان ته نه دی. او مور او پلار له پکار چې بچو کې فرق نه کوي، بچو سره مینه کوي او محبت کوي. اوس دا خو د هغه چا مور او پلار جمدي وي چې ورته دې په خوشحاله نظر وګتل مفتو کې د حج ثواب دی وګټل، لس ځله ورته په خندا ګوره مفتو کې به د حج ثواب ګټل. او که د چا مور پلار وفات شوي دی به څه کوي؟ دی دې وله قبر لځي، او که ته خفه تلي نو قبر لدې وله دعا دې وکړه، ذکر دې وکړي ثواب دې بخي، تلاوت دې وکړي او ثواب دې بخي، 2 رکعاته نفل دې وکړي او ثواب دې بخي. انشاءالله اجر به ورته خدای میلوي. وایي که څوک د مور او پلار نه ته خفه تلي دی دې وله قبر لځي، مرګ نه پس به خدای پاک راځي، هغه بې برکتي به خدای ختمه کړي. نو چې چا وفات دی دا نه چې بس خلاص شوم دی، نه قبر له ده، قبر له نه شي تللی. د ورځې 2 رکعاته هلکه یې ټول درته وایم چې څومره یې که د چا مور پلار وفاتي او د ما تاسو اورئ هم او چې څوک بیان اوري ټول به شواروز کې 2 رکعاته نفل کوئ او د هغې ثواب به مور او پلار ته بخی چې وفاتي. ښه دا به انشاءالله کوئ په 2 رکعاته 2 منټه لګي، بس ته الله به درنه خوشحاله شي، مور پلار به قبر کې خوشحال. 2 رکعاته نفل په الله را دې ثواب زما مور او پلار ته وبخوي. او ورګه یو ګوټې نورم درته وایم هغې ډېره خواري کړې، 3 ځله به قل هو صورت وایې، قل هو الله احد خو ویلی شی که 3 ځله د پوره قرآن شریف د ختم ثواب دی. 3 ځله به قل هو وایې صورت او بسم الله ورسره وایې او الله را دې ثواب ما مور او پلار ته وبخي. که یو ته بخه که دواړه مري دواړه بخی. څه مې وویل که 3 ځله سوره قل هو صورت قل الله احد د ختم ثواب 2 رکعاته نفل. نو جون کې به ستام برکتي، بچی به دې برکتي، مال کې به دې برکتي، رزق کې به برکتي، خوش الله به خوشحالي او مور به په مرګ نه پس در نه خوشحالي او هغې له به فایده م رسېږي. خیر انشاءالله ولدې الله پاک دی چې د چا مور او پلار وفات شوي الله دې مغفرت وکړي. یا الله که د چا مور او پلار وفات وي بخ زما والدین ته هم دعا وکړي چې الله مغفرت. ستاسو مور او پلار چې چا وفات دي دواړه که یو وي الله ته یې وبخي. خدایه که په خیر په قبر کې په تکلیف او په عذاب کې پراتی الله سره جبري دعا قبله، خدای ته عذاب پې بند کړي، خدای ته پې رحم وکړي، خدای پې رحم وکړي، خدای ته پې رحم وکړي. که څه ګناهونه یې کړي دي ورته معاف کړي. چې چا مور او پلار جمدي دي الله روغ صحتونه ورکړي، که بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي. خدایه که د چا نه مور پلار خفه دي ورسره رضا کړي، که د چا مور او پلار ظالمان دي ظلم کوي بچو سره د ظلم نه خدای واړی، خدای اتفاق نصیب کړي. خدایه ته زمونږ نه راضي شي
الله زمون گناهونه معاف کې، الله زمون گناهونه معاف کې، الله پریشانیم په خوشحالو باندې بدلې، الله پریشانیم په خوشحالو بدلې کې، الله د مصیبتونو آفتونو نه پامن کې وساتي، الله د دنیا او آخر خوشحالیم نصیب کې. خدای ډېر دوستان دي زمونږ په ټیلیفون دعاګانې غوښتې دي، خدای هغه خلک هم تا ته معلوم دي، هغې دعاګانې ولې قبولې کړي. کم ملګري چې د لرې لرې ځای نه راغلي دي، خدای په یو یو قدم اجر ورکړي، د خپل لوړ شان مناسب اجرونه نصیب کړي. او زمونږ د دې محلې او د دې کلي خلک چې د مېلمنو کم خدمت کوي، الله د هغې اجر هغې په دنیا کې مرګ او په آخرت کې مرګ. الله دا کورونا وایرس بیماری زمونږ د مسلمانانو لرې کړي، زمونږ ملک پاکستان او امت مسلمه ټول ته محفوظ کړي. او یا الله که څوک بیمارانی په دغه بیماری کې یا په نورو کې شفا نصیب کړي او روغ صحتونه نصیب کړي. خدای به اولاد ول اولاد ورکړي، نارینه اولاد دي نارینه اولاد ولا ورکړي. خدای پریشان حال او پریشانی په خوشحالو بدل کړي. د چا کاروبار کمزورې ته پکې ډېر برکتونه واچي، څوک بېمازه دي او خدای منځونو ته شوق پیدا کړي. چا کور کې بېدیني د خدای بېدیني په دیندارۍ بدله کړي. زمونږ دا کشر کل چې څومره دی خدای ته خوشحاله نه زندګي نه بار ملکونو کې ډېر دوستان دي زموږ بیانونه اوري، الله ته د خیر او د برکت او د عافیت زندګي نصیب کړي. او زمونږ په دې کلي کې یو څو مړي شوي دي، یو خو دلته کې زمونږ په دې میروزو کندي کې د کمال رواره وفات شوی، میروزو کندي کې دعا ورته وکړه چې الله پاک یې مغفرت نصیب کړي او الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي.